سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې پاکستان هم د افغانستان دغه درې لوبغاړي حشمت الله شهیدي، رحمت شاه او رحمان الله ګربز ته ډېر زیات حیران پاتې دي او هغه تېرې لوبې راهیسته د رحمان الله ګربز هم ډېر زیات تعریفونه کړي ول او نن چې کومه لوبه ترسره شوله په دغه کې چې رحمت شاه او حشمت الله شهیدي دغه ډېر زیات د پاکستان دغه پخواني لوبغاړي چې کوم دي ډېر زیات تعریفونه یې شروع کړي دي. تر آخره پورې وګورئ. که تاسو هم په دغه درې لوبغاړو باندې فخر کوئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کوي. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان او د آیرلینډ چې کومې دغه 50 اوريزې لوبې دي هغه تېره لوبه اولنۍ لوبه چې کومه یوه وه په پاکستان کې په ټي وي سپورټ باندې دغه لوبه لایو نشر شوې وله او دغه نن چې کومه لوبه ترسره شوله دغه په پاکستان کې په جیو سوپر چینل چې کوم ده د پاکستان ډېر مشهوره چینل ده په دغه باندې ټول د پاکستان مینوالو او د افغانستان خلکو لپاره لایو نشر شوې وله. خو دغه لوبې نه وروسته به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان دغه پخواني لوبغاړي چې کوم دي خاص کر د رحمت شاه ډېر زیات تعریفونه کړي دي او ورته ډېر حیران پاتې دي چې دغه رحمت شاه چې کوم ده د افغانستان چې ټیم کې لوبه ترسره کوي دغه د پاکستان بابر اعظم غوندې د بیټینګ تخنیک ده او د بابر اعظم غوندې د لور هم دغه د یعنې دوی ته هم دغه رور ورکړی ده چې ته به د افغانستان دغه رنځونه چې کوم دي په منځ کې به لوبه ترسره کوي او ډېر زیات اورونه به لوبوي لکه څنګه چې رحمت شاه یو په زړه پوری بیټینګ د افغانستان لپاره ترسره کړه او دغه مهمه لوبه د افغانستان لپاره وګټله. دغې لوبې نه وروسته د پاکستان زیاتره دغه پخواني لوبغاړي چې کوم دي هغه تېره اولنۍ 50 اوريزه لوبه کې د رحمان الله ګربز هم ډېر زیات تعریفونه کړي ول چې دا ډېر زبردسته تخنیکي لوبغاړی ده او باید دغسې لوبغاړو باندې خاص پاملرنه ولري. خو نن بیا د حشمت الله شهیدي هم ډېر زیات تعریفونه کړي دي ورسره د رحمت شاه چې دغه دواړه د افغانستان داسې لوبغاړي دي چې دوی کولی شي دغه غټ غټ ټیمونو خلاف هم دوی لوبې ترسره کړي. دوی هم د ما هماغه خبره وکړله ما چې تاسو ته کومې خبرې کړې ولې یعنې دوی دا وایي چې افغانستان سره فاست بالران نشته دي. که چېرته افغانستان سره فاست بالران راغلل نو بیا د دنیا هر یو ټیم دوی ماتولی شي. بیا دغه هم خبره هم کوي چې د افغانستان په اوپنر کې لږ غوندې مشکل ده. په میډل اورډر کې رحمت شاه او حشمت الله شهیدي دغه دوه لوبغاړي افغانستان ته په ګوتو باندې ورغلي دي او افغانستان ته پکار ده چې فاست بالران پیدا کړي یعنې اصول 40 نه زیات سپیډ وړي هغسې بالران پیدا کړي بیا دوی نړیوال سطح باندې هر یو ټیم سره مقابله کولی شي او حتی دوی هغوی نه لوبې هم ګټلی شي. زه به تاسو ته دغه خبره وکړم چې کله نه د افغانستان دغه رشید خان، محمد نبی، نور احمد، کیس احمد او همدغسې جیب زدران چې پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي دوی د افغانستان ټیم هم ډېر زیات تعریفونه کوي او خاص کر د رشید خان خو بیخي زیات تعریفونه کوي او ډېر ورته په تمه باندې دي چې زر دغه پاکستان لیګ شروع شي او موږ د رشید خان بولینګ په پاکستان سوپر لیګ کې وګورو. نو دغه د افغانستان لپاره یو ډېره غټه خبره ده ځکه دا هماغه پاکستان ده چې یو وخت کې به افغانستان پورې ریشخندونه وهله او افغانستان ټیم به هم نه و پیغونونه به یې ورکول او نن هماغه پاکستان د افغانستان د ټیم هم تعریفونه کوي او خاص کر د افغانستان دغه لوبغاړو تعریفونه هم کوي. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.